بسم الله الرحمن الرحیم. نن به زه تاسو ته د وای فای نه پاسورډ راویستل او بدلول دا به زه تاسو ته لازم ښیم. صحیح ده، ډیره اسانه طریقه ده، ډیره ښایسته اسانه سیمپلی ښکلې طریقه ده. صحیح ده. نو تاسو به اول به تاسو لاړ شئ پلی سټور ته. د پلی سټور نه به ډاونلوډ کړئ د وای فای چې کوم دغه دی هغه به تاسو را ډاونلوډ کړئ. صحیح ده. تاسو به نور هیڅ نه کوئ، دا به تاسو اوپن کړئ. تاسو اوپن کو که نه تاسو ته په خپله اندې راشي دقه یې دي دا د وای فای چې کوم خپل دغه دی هغه به تاسو ته راشي په خپله اندې. نو تاسو به هر څه به پرېږدئ، تاسو به تاسو د اولنی اوپن دغه به تاسو کلیک کړئ. صحیح ده. ډایرکټ به تاسو ته ګوګل راشي. صحیح ده. ګوګل به تاسو ته راشي، دلته کې به لاندې لیکلی ویب پیج، دغه پیج به تاسو کلیک کړئ. صحیح ده. تاسو به اوس لاړ شئ، تاسو به دې سیټینګ به چې کوم دی تاسو دا کلیک کړئ. صحیح ده. په دې کې به ستاسو نه غواړي یوزر نیم او پاسورډ. تاسو به څه ورکوئ؟ په دې کې به تاسو ورکوئ اډمین. صحیح ده. اډمین. صحیح ده. اډمین به ورکوئ او لاندې پاسورډ چې کوم دی دې ته هم تاسو اډمین ورکوئ او لاګ آن به ووایئ. صحیح ده. دلته کې تاسو چې کله دا رازون کوئ تاسو ته بلته راشي 3-4 اپشن به تاسو ته راشي. دریم نمبر پکې تاسو ووایئ. په دریم نمبر کې به تاسو بیا ووایئ دا اولنی پکې تاسو ووایئ بیس سیټینګ به تاسو چې کوم دی دا بیا تاسو کلیک کړئ. صحیح ده. ستاسو چې کوم د وای فای پاسورډ دی هغه چې کوم دی هغه به تاسو ته شو شي. لکه دلته ګوره تاسو ته ښکاري شو پاسورډ، دا تاسو کله کلیک کړئ تاسو ته پاسورډ شو شي. صحیح ده. ته اوس دا وایې چې زه د خپل پاسورډ چینج کوم، دې به تاسو کلیک کړئ او دا به تاسو چینج کړئ. صحیح ده. چې کله تاسو چینج کوئ بیا به دې خوا راشئ، تاسو ته به یې لیکلی اپلای. صحیح ده. چې په اپلای به ووایئ دا به ستاسو پاسورډ به چې کوم دی هغه مکمل چینج شي. صحیح ده. زما دا ویډیوز ستاسو خوښ شي دا ضرور سبسکرایب کړئ او نور سره شیر کړئ، بیل آیکن کلیک کړئ.